کندهارۍ غاړې دې زار شم له کندهارۍ غاړې دې زار شم په غاړه ستا دی کږه زه در سره ځمه. کندهارۍ غاړې د کندهار د خلکو د فرهنګ یوه مهمه برخه ده. دا غاړې د افغانستان د جنوبي حوزې او په ځانګړي ډول د کندهار د ځوانانو ترمنځ ډیر مینوال لري. دغه غاړې د کندهار د ځوانانو سربیره د پوخ عمر خلک هم اغوندي. موږ نن دلته په کندهار ښار کې د غاړو د خرڅلاو په یوه پلورنځي کې یو. دلته غاړې خرڅیږي او مینوال یې د ترلاسه کولو لپاره راځي. راځئ چې ننداره یې کړو. کندهارۍ غاړې د افغانانو په ځانګړي ډول د جنوبي حوزې د ډیریو ځوانانو د خوښې وړ جامې دي. کندهارۍ غاړې تر ډیره د ښځو لخوا په کورونو کې جوړیږي او بیا بازار ته وړاندې کیږي. لاسي غاړې تر ماشیني غاړو په قیمت او کیفیت دواړو کې لوړ دي. که چیرې تاسې کندهار ته راځئ نو وبه وینئ چې په هرو دریو کسانو کې دوه غاړه لرونکي جامې په تن لري. کندهارۍ غاړې مختلف ډولونه لري چې مشهور یې پتنوسي غاړې، ډکه غاړه او شابازۍ غاړې دي. له کندهاریو غاړو سره د لسټونو سرونه هم په ورته شکل په خورا مهارت جوړیږي. د کندهار او سیرمو ولایتونو خلک د خپل دود له مخې په واده او اخترونو او نورو ځانګړو ورځو کې خپلو زومانو ته غاړه لرونکي جامې د ډالۍ په توګه ورکوي.